د کندهار د امن عامې کنډک 15 تنه سرتیري د 40 ورځنیو نظامي مسلکي زده کړو فارغ او خپلو دندو ته ستانه سوه. یادو سرتیرو ته د کندهار د اسلامي پولیسو د ښوونیز او روزنیز مرکز استادانو عقیدوي، فکري، فنسلا، تاکتیکي او نظامي مسلکي زده کړې ورکړې. د دغه فارغینو د فراغت په پار امن عامې کنډک کې ځانګړي مراسم نیول سوي وه چې پکې د کندهار مرستیال والي الحاج مولوي حیات الله مبارک تر څنګ د دغه کنډک قومندان، د کندهار د اسلامي پولیسو د ښوونیز او روزنیز مرکز قومندان او مرستیال، د یو شمېر نظامي ادارو مسؤلینو او استازو، دیني عالمانو، مجاهدینو او ګڼ شمېر هیوادوالو برخه اخیستې وه. د یادو سرتیرو د فراغت په پار جوړو شوو مراسمو کې د کندهار مرستیال والي مولوي حیات الله مبارک د فارغ سرتیرو ستړیاوې او زحمتونه وستایل او زیاته یې کړه همدا مجاهد سرتیرو د سر په بیه او سترو قربانیو د نړۍ زبر ځواک ته ماتې ورکړه او 20 کلن اشغال ته یې خاتمه ورکړه. تاسو په اسلامي دنیا کې په عالم اسلام کې هم عالم ته او عالم اسلام ته هغه احسان وکي پر هغو باندې هم الله جل جلاله خپل دشمن زموږ استاسې په واسطه ووایي او نیست او نابود یې کوي، په عالمي طور یې رسوا کوي. دا د الله شکریا غواړي مجاهدینو قدرمنو، او باید د الله شکریا وکړو او د الله ته پر سجده وسو. د مرستیال والي په وینا د اسلامي امارت د مجاهدینو مبارزه د ځورېدلي ولس له کړاوونو، بربادیو او ستړیاو خلاصول وه چې الحمدلله د الله جل جلاله په نصرت او د ولس په همکاري اسلامي نظام قایم او خپلو هیلو پوره کېدو ته ځان ورسوه چې اوس یې مسؤلیت څو برابره زیات سوی او هغه وخت خپل مسؤلیت په ښه ډول سره ادا کولی سو چې د ولس سره رښتینې او پورین تندې نږدې واوسو او د زړه له تله یې خدمت وکړو. مرستیال والي پر فارغ سرتیرو غږ وکړ چې عاجزي غوره کړي، د الله جل جلاله شکر ادا کړي، خوښي وکړي او ولس سره عدل وکړي او د الله جل جلاله سپېڅلی اسلامي قانون د مځکې پر مخ نافذ کړي. اسلامي اهداف وساتو. دا شاعر چې مو آزاد کړي دي، دا خپلواکي چې مو لاسته راوړې ده، دا ملت چې نن په ولړه غاړه باندې دی، دا ملت چې سوکالي لري، دا چې سوله راغلې، دا چې امن راغلی، دا چې مسلمانانو سره او مال په امن کې دی او دا چې په ولړه غاړه باندې ګرځي. مجاهده دا هم ستا د قربانۍ نتیجه ده. نن هغه قرباني، هغه زحمات او هغه ثمره او نتیجه ساتنه غواړي. ته به عدل و انصاف راولي، ته به د الله حکم پر دې مځکې تطبیقوي. د پروګرام په لړ کې د کندهار د اسلامي پولیسو د ښوونیز او روزنیز مرکز قومندان مولوي مطیع الله فاروقي وویل موږ د الله جل جلاله د دین لپاره خدمت کوو، اعداد وکړئ او ولس ته په اسلامي چوکاټ کې خدمت وکړئ او دنده د الله جل جلاله د رضا په موخه اجرا کړئ. پکار ده دغه اسلامي پوځ ته چې د دې مؤمنانو د دې مسلمانانو سره نیک برخورد وکړي او ښه اخلاق ورسره وکړي. د قانون مې درته وښودلو او د چا څخه د پوښتنې طریقې درته وښودلې، نو باید په نیکو اخلاق باندې خلک جواب کاس. او بله خبره دا چې تاسې په دې خپل فردیت کې کوشش وکاس، خپل اعمال اصلاح کاس. په پروګرام کې د ویناو وروسته د اسلامي پولیسو د ښوونیز او روزنیز مرکز 15 تنه استادانو ته چې د یادو سرتیرو روزنه یې کړې وه د مشرانو په لاسونو ترتیب سوي ستاینلیکونه ورکړل سوه او همداراز فارغ سرتیرو ته د فراغت اسناد ورکړل سوه.